بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د مشرانو خیانت او بیا د کشرانو بدبختۍ. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې د هندوستان په کومو علاقو کې د مسلم لیگ لنډغرو د جناب په مشرۍ کې د پاکستان غوښتنه کوله، نو په هغې علاقو کې مسلمانان په اقلیت کې وو. نو هغه علاقې به هسې هم په هندوستان کې پاتې کېدې، ځکه چې هغلته هندوان په اکثریت کې وو. خو جناب لنډغر یوه هفته مخکې هم دې کسانو ته دا خبرداری نه ورکړې چې یوه هفته وروسته هندوستان تقسیم شي، نو د دې اقلیت مسلمانانو باندې د هندوانو د اړخه د بدبختۍ کوم طوفان را روان دی، او دغسې جنا دا بیچارهګان د هندوانو په رحم کرم باندې پرېښودل. او جنا لنډغر یو عجیبه نصیحت د هندوستان مسلمانانو ته دا وکړو چې دا 10 کاله تاسو زما په مشرۍ کې د هندوستان د کانګرس پارټۍ پر ضد د هندوستان د تقسیم کومه مبارزه کړې وه، نو هغه مبارزه د وهم او ګمان نه هم وباسئ. نو په 14 د اګست کال 1969 کې د دوه قومي نظریې لمر ډوب شو، او په 15 د اګست کال 1969 کې سحر چې کله د هندوستان مسلمانان د خوب نه راویښ شول، نو د هندوستان اتباع یعنی سیکیزم وو. په دې 10 کاله کې د پاکستان په تحریک کې د اسلام نوم څومره ځله اغشتی شوی وو، نو د هغې په 50% هم په مسلمانانو کې د اسلامي اخلاقو لپاره کار نه و شوی، بلکې اخلاقي طور هغوی نور هم خراب کړي وو. ځکه چې د جناب لنډغر او د انګریزانو د اسلامي اخلاقو سره هیڅ کار نه، بلکې حقیقت کې خو دوی د اسلام دښمنان وو. اسلام خو دوی د یو وسیلې په توګه استعمال کړی وو چې هندوستان پې وران کړي. او بیا چې وروسته پاکستان د اسلام سره صلح کوي، نو د جناب لنډغر او د انګریزانو په هغې هیڅ پروا نه وه. او که چېرې دې د مسلم لیگ لنډغرو د هندوستان په هغه علاقو کې چې په کومو کې مسلمانان په اکثریت کې وو د هغوی اخلاقي تربیت کړی وي او د هندوانو نر ښځو سره اخلاقي سلوک کړی وي، نو بیا به هندوانو په هغه علاقو کې چې په کومو کې مسلمانان په اقلیت کې وو هغه د اخلاقو نه پریوتي کارونه نه کړي، بلکې دا هندوانو د مسلمانانو بدل اغشتو، ځکه چې د مسلم لیگ لنډغرو هندوان په دې کار کولو باندې مجبور کړي وو. داسې ښکارېده چې د مسلم لیگ مشرتابه د مسلمانانو د امنیت او د حفاظت لپاره څه منصوبې او پلانونه نه جوړ کړي، بلکې د هغوی د قتل عام او بې عزتۍ لپاره ټول پلانونه جوړ کړي وو. جناب لنډغر او نور د مسلم لیگ مشران دومره بې رحمه وو چې د انګریزانو د هندوستان د تقسیم د پروژې ترسره کولو لپاره په میلیونونو مسلمانان قتل شول. 12 میلیونه مسلمانان او هندوان د خپلو کورونو نه بې کوره شول، او په لکونو د ښځو ناموسونه د خاورو سره خاورې شول. خو د دې مسلم لیگ مشرتابه او نورو مسلم لیگ کارکنانو له په دې نه څه شرم ورتلو او نه هغوی دا محسوسوله چې د دې بیچارهګانو د پاتې شوي کسانو نه بخښنه وغواړي، بلکې جناب لنډغر د پاکستان د ګورنر جنرال کېدو په وجه د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایدو، او په ګورنر هاوس کې به د شرابو جامونه کړنګېدل. پاکستان د اسلام په نوم جوړ شو، خو د پاکستان اولنی ګورنر جنرال محمد علي جناح شیعه و. د پاکستان اولنی وزیر خارجه سر ظفرالله خان قادیانی و. د پاکستان اولنی وزیر قانون هندو جوګندرنات منډل و، چې هغه به د پاکستان د مسلمانانو لپاره اسلامي قانون جوړاوه. هر کله چې پاکستان جوړ شو، نو پاکستان د امریکې په جولای کې ځان ورواچو. د پاکستان د فوج نه د کرایه فوج جوړ شوی و. د شوروي اتحاد پر ضد د سیټو او د سنټو په تړونونو کې امریکې پاکستان د ځان سره راولړلو، چې د هغه تړونونو سره د پاکستان هیڅ کار هم نه و. په پاکستان کې په پیښور کې په بډابره کې د شوروي اتحاد د جاسوسۍ لپاره امریکې له هوایي ډګر ورکړی شو. د شوروي اتحاد پر ضد امریکې په افغانستان کې پاکستان استعمال کړو، او زموږ 2.5 میلیونه افغانان یې راله شهیدان کړل. د هندوستان د تقسیم نه وروسته په پاکستان کې د ټولو دریابونو سرچینې په هندوستان کې پاتې شوې، چې د ضرورت په وخت کې هندوستان هغه سرچینې
څه وخت هم بندولی شي. د امریکې د اوبو یو ماهر د نن نه 50 کاله اګاهو ویلي و چې هندوستان ته په پاکستان د برید کولو ضرورت نشته، بس هندوستان دې په پاکستان اوبه بند کړي نو پاکستان په خپله ختمیږي. د هندوستان د تقسیم په وخت کې د اوبو په سرچینو او راتلونکو ستونزو باندې هډولسه خبرې هم نه وي شوې او داسې ښکاري چې د پاکستان نه به ډېر زر ایتوفیا جوړیږي انشاءالله. د هندوستان نه را تښتېدلي مهاجرو په کراچۍ او حیدرآباد کې د سندیانو سره ډېر بد سلوک کول شروع کړل چې بیا وروسته متحده قومي مومنټ منځته راغی. د کراچۍ او حیدرآباد امن او سکون د خاورو سره خاورې شو. په بوجو کې بند لاشونه د هرې ورځې معمول جوړ شوی و. په هندوستان کې د انګریزانو تربیه شوي پنجابي فوجیانو، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او قاضیانو ته پاکستان په حواله کړی شو او هغوی د پاکستان په مال و دولت خېټه واچوله. تر ډېره وخته د پاکستان 80% بجټ به د پاکستان فوج لتلو. د تعلیم، صحت او امنیت لپاره د پیسو درک نه لګېدو. د پښتنو، سندیانو، بلوچانو او د بنګالیانو نه خپله ژبه، تاریخ، دود، دستور او کلتور واخیستل شو او د 3 سلنه مهاجرو اردو ژبه او کلتور په دې قومیتونو په زور ور وتپل شو. په پاکستان کې د قانون درک نه لګېدو، ځکه که په پاکستان کې قانون جوړېدو نو بیا خو به په پاکستان کې ټول ټاکنې کېدلې او اختیار به د هندوستان نه د را تښتېدلو بیوروکریټس، فوج او د عدلیې د کسانو د لاسه وطني خلکو ته تلو. نو دوی دا ضرورت نه محسوسوه چې په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي. نو کله چې په 9 دسمبر کال 1900 کې په پاکستان کې په اولني ځل آزاد او شفاف انتخابات کېدل، نو په هندوستان کې 4 ځله انتخابات شوي، خو د پاکستان پنجابي فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او عدلیې ته هغه د کال 1900 انتخابات هم د منلو وړ نه وو. نو دې درې واړو پنجابي ادارو پاکستان وران کړو، خو دوی اختیار بنګالیانو له ورکولو ته تیار نه وو او د پاکستاني فوج د دې ټولو جنایتکارو په شا به امریکا او برطانیه ولاړ وو. د پاکستان دې درې ادارو د پاکستان په لوټمار کې د ځان سره جاګیردار، سرمایه‌دار او د سیاسي ګوندونو مشران هم شامل کړي دي چې د پاکستان فوج او آیسای په انتخاباتو کې فساد او داندلې وکړي او دا سیاسي پارټۍ په قدرت کې راولي، خو اختیار به بیا هم د فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او د عدلیې په لاس کې وي. او چې څوک لږ هم د دې درې ادارو خلاف شي نو بیا ترېنه عمران خان جوړ شي او پرته له څه جرم نه په جیل کې پروت وي. مونږ که د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو د تل لپاره د ولس مشرانو د خپلو شخصي ګټو او چوکو په خاطر د ولس او د خپل وطن په سر معاملې کړي دي او سزا بیا راتلونکي نسل ته ملاویږي. لکه چې څنګه په افغانستان کې د کال 1840 نه را په دې خوا د افغانستان باچیانو او د ولس مشرانو د خپل وطن او د ولس سره کړي دي او سزا اوس د لر او بر ټول افغان ولس ته ملاویږي. همدغسې په کال 1939 کې چې د هندوستان نه کوم بهاریان بغلي وو، نو د دغه بهاریانو د مشرانو نه دا ګناه وشوه چې د خپل پلار لیک وطن هندوستان یې پرېښود او مشرقي پاکستان ته راغلل. نو اوس د هغوی نسل د کال 1902 نه وروسته په بنګلادیش کې په 60 کیمپونو کې د ځناورو په شان ژوند تېروي، خو پاکستان یې پوښتنه قدر ته هم نه کوي. خو دوی د دې مستحق دي. پکار خو دا وه چې دوی د بنګالیانو سره اوږه په اوږه د پاکستان د فوج خلاف په مشرقي پاکستان کې جنګېدلي وي. نو دوی د بنګالیانو په وطن کې د بنګالیانو پر ضد د پاکستان د فوج سره اوږه په اوږه جنګېدل. او دا پاکستان چې وایي چې دوی 15 میلیونه افغانان 240 کاله ساتلي دي او دوی نمک حرام دي، نو دوی خپل پاکستانیان، بهاریان د بنګلادیش نه ولې پاکستان ته نه راولي چې هغوی په کال 1902 کې صرف 2.5 لکه وو، خو پاکستان د افغان د مهاجرینو په سر د دنیا نه پیسې راټولولې. حالانکه افغانان د اباسین نه تر د ډیورلینډ پورې په خپل وطن او په خپله ځمکه ناست دي او په خپل وطن کې ورته مهاجرین ویل کېږي او دا دې افغانانو ته د هغې معاملو سزا ملاویږي چې کومې معاملې د دوی او د دوی د وطن په سر د افغانستان مشرانو کړي دي. او بیا چې کله د پاکستان د جوړېدو نه وروسته دا مهاجر د هندوستان نه راغلل، نو دوی د ځان سره اردو ژبه او اردو کلتور هم راوړو. نو په مشرقي پاکستان کې خو بنګالیانو له د سره اردو ژبه ورتله نه، خو جنا په کال 1948 کې په ډاکه کې اعلان وکړو چې د پاکستان قومي ژبه به یوازې اردو وي او دغسې جنا
د بنګالیانو د پاکستان نه د ازادۍ لپاره اولنۍ ګټه کېښوده. لکه چې څنګه د تیمورشاه په وخت کې د افغانستان درباري ژبه فارسي وه او په افغانستان کې به په پښتو ژبه پورې ملنډې کېدلې. په هر کې به باچا پښتون و خو پښتو به ورله نه ورتله. نه امان الله خان لا پښتو ورتله او نه ظاهر شاه لا. د امان الله خان خور شفیقه بیبي پېښور ته د ډاکټر نجیب د دولت د ړنګېدو نه وروسته راغلې وه او د ډاکټر نجیب الله د خور کوکې سره په کور کې دیره وه. نو چې سلیم راز ترېنه انټرویو اخیستله نو پښتو ورله نه ورتله. په درې کې به خبرې کولې او کوکې خور به ترجماني کوله. د کرزي په 14 کاله دوره کې یو فرمان هم په پښتو کې نو جاری شوی. بل اړخ ته که بنګالیان نو نو پاکستان به د سره جوړ شوی نو. خو د پاکستان د جوړېدو نه وروسته په مشرقي پاکستان کې بنګالیانو ته پته ولګېدله چې د مغربي پاکستان پنجابي فوج سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیې ټول پاکستان یرغمال کړی دی. نو هغوی په مزه مزه د پاکستان پر ضد خپله مبارزه شروع کړه چې د پاکستان نه ازادي واخلي. ولې دا کار خو پاکستان د پښتنو او د بلوچو سره هم کړی و چې په 15 اپریل کال 1948 کې د بلوچستان په یو آزاد هېواد پاکستان وروخت او په زور یې د پاکستان سره شامل کړو او په 12 اګست کال 1948 کې په بابړه کې د پښتنو قتل عام وکړو. نو بنګالیانو خو قرباني د خپل راتلونکي نسل لپاره ورکړه او آزاد شول. خو پښتانه او بلوچ به کله سره یو بل لاسونه ورکوي چې د خپل راتلونکي نسل لپاره د پاکستان نه ځانونه آزاد کړي. خو بیا هم د بدمرغه امریکې او برټانیې ولې په مشرقي پاکستان کې د بنګالیانو قتل عام نه غندلو؟ هر کله چې په مشرقي پاکستان کې د امریکې او برټانیې په کونسلګرۍ کې کونسلرانو د بنګالیانو د قتل عام مخالفت وکړو نو هغوی خپلو هیوادونو ته واپس راوختلی شو چې دا کار تاسو ولې کړی دی؟ چونکې پاکستان د برټانوي استعمار ناجیزه اولاد وو او دی. نو د پاکستان هره یوه جنایتکاري به برټانیې او د برټانوي استعمار ځایناستې امریکې چرته هم نه غندله بلکې د پاکستان مرسته به یې کوله. په برټانیه کې یو فوجي جنرال کرمویل په برټانیه کې نظامي دولت جوړ کړی و. نو چې بیا هغه مړ شو نو په هغه په عدالت کې مقدمه وچلېده. نو په هغه د پانسۍ اډر وختلو. نو هغې د قبر نه راویستلو او د سحر د 9 بجو نه تر د مازدیګر د 4 بجو پورې په لندن کې په څلور لاره کې اویزان کړی و چې خلک ترېنه سبق واخلي. خو د پاکستان 35 کاله مارشالله به امریکې او برټانیې په سر سترګو منله. د پاکستان سره امریکې او برټانیې د ټولو نه زیات کومکونه د نظامي دولتونو په وخت کې کړي دي. هر کله چې په کال 1906 کې د انګریزانو په اشاره په ډاکه کې د مسلم لیگ بنیاد د نواب سلیم الله خان په کور کې کېښودل شو چې د هندوستان د انډین نیشنل کانګرس پارټۍ مخه ونیسي. نو د مسلم لیگ په اغراض او مقاصد کې اولنی شق دا د حکومت برټانیې سره وفاداری. علامه شبلی نعماني لیکي چې هر کله مسلم لیگ جوړ شو نو د هغه یوازینی مقصد دا چې د برټانوي هند پر ضد د مبارزې په ځای د ولس خلاف جګړې، نفاق او فسادونه منځته راوړي او انګریزانو ته دا وښایي چې موږ ستاسو ډېر وفادار یو او ستاسو لپاره د ولس سره جنګېږو. نو دغه وجه وه چې کله مسلم لیگ جوړ شو نو په مسلم لیگ کې دا ډول کسان شامل شو. اولنې د انګریزانو خطاب یافته کسان او د انګریزانو د لاس جوړ شوي نوابان. دویم د هندوستان د کال 1849 د جنگ آزادۍ غداران لکه سر سید احمد خان چې شابه دې جنگ آزادۍ ته جنگ حرامزادګي ویل او خلکو ته به ویل چې د انګریزانو پر ضد مو ودرېږئ. په هندوستان کې د دوی شتون لازوال دی. بل به دې لنډغر سر سید احمد خان د هندوستان مسلمانانو ته ویل چې انګریزان اهل کتاب دي او دوی په موږ خدای مسلط کړي دي. نو تاسو د دوی مخالفت چرته هم مه کوئ ګنې الله پاک به درنه ناراضه شي. نو د داسې خلکو پیروکار په مسلم لیگ کې شامل شو. دریم په برټانوي هند کې په دولتي دفترونو کې تنخوادار کارکوونکي. څلورم د کال 1914 په اولني جهاني جنگ او د کال 1909 په دویم جهاني جنگ کې د انګریزانو په مرسته جنګېدلي مسلمان فوجیان. پنځم د وایسرای او ګورنرانو د کونسل او د اسمبلو ټول پخواني ممبران. شپږم په انګریزي مکتبونو، کالجونو او پوهنتونونو کې د انګریزانو وفادار روزل شوي کسان. اووم هغه ټول پیر، فقیر، جادهنشین، درویش او عافیت پسند علما چې چا چرته هم د اسلام لپاره
د مصیبت په وخت کې کلمه حق نه و پورته کړې. اتم، او هغه بې خبره بیچاره ولس چې کوم د دې منافقینو په وجه غلط شوي وو. نو چې په مسلم لیگ کې دا ډول خلک شامل شوي وو، نو آیا هغوی به په هندوستان کې د انګریزانو د تقسیم اجنډا مخ په وړاندې بوتله او که د اسلام او ولس د پرمختګ اجنډا؟ د پاکستان ممتاز دانشور او کالم نگار انتظار حسین په یو مرکه کې وایي چې د هندوستان مسلمانانو او هندوانو چې 1000 کاله کوم تهذیبي، تاریخي او ذهني سفر په شریکه سره کړی وو، نو زموږ دا خیال و چې دا سفر به د پاکستان د جوړېدو نه پس هم دوام ولري. خو چې په 40 کاله کې دننه پاکستان وران شو او د نیمې نه زیات پاکستان له بنگلادیش جوړ شو او د باقی مانده پاکستان نور هم په ډوبېدو دی، نو د پاکستان اړوند زموږ ټول امیدونه د خاورو سره خاورې شول. په هندوستان کې د کال 1859 نه پس د مسلمانانو سیاسي تاریخ په هغه وخت کې پیل شو چې کله په کال 1906 کې په ډاکا کې د مسلم لیگ بنیاد کېښودل شو او بیا د هغې اختتام هم په ډاکا کې په 14 دسمبر کال 1901 کې وشو چې کله بنگلادیش جوړ شو. او په هغه وخت کې چې به کومو مسلمانانو په مسلم لیگ نیوکې کولې چې دا تاسو په هندوستان کې د هندوستان او د مسلمانانو د تقسیم د انګریزانو کومه پروژه مخ په وړاندې بوځي، نو دا به د دې سیمې او د ولس په تاوان او د انګریزانو په ګټه تمامیږي. نو دې د مسلم لیگ لنډغرو او په ځانګړې توګه د علیګړ پوهنتون روزل شوي محصلینو به داسې کسانو ته غداران ویل، هغه به بې عزته کول او شرمول. د بیلګې په توګه په کال 1962 کې مولانا ابوالکلام آزاد چې په یو ریل ګاډي کې سفر کوو او د علیګړ پوهنتون د ریل ګاډي په سټیشن ګاډي د یو څو دقیقو لپاره ودرېدو، نو د علیګړ پوهنتون دا لنډغر په زور د مولانا ابوالکلام آزاد ډبې ته ور وختل، نو د هغه په مخ به یې لاړې توکلې او په لاسونو به یې ترېنه ګیره شوکوله. دا د دې لنډغرو د یو مشر او د یو دیني عالم سره سلوک او برخورد و. او د دغه مسلم لیګیانو اولاد د پاکستان د فوج په مشرقي پاکستان کې بنګالي ښځې شرمولې. جنرال اے کے نیازي به په خپل دفتر کې د بنګالي جنکو د عزت سره لوبې کولې. ما چې کله په تاشکند کې درس ویلو، نو هغلته یو بنګالي محصل هم و، د هغه نوم فخر الاسلام و. نو چې هغه ماته دا قصه کوله، نو په ژړا شو. هغه ویل چې د پاکستان فوجیان به د فوجیانو په ټرک کې په ګڼ شمېر کې یوې کوڅې ته راغلل او په یو کور به ورننوتل او ښځې به یې شرمولې او بیا به په شریکه واپس تلل. نو یو ورځ یو فوجي په یو کور کې ډېر وخت ایسار شو، نو چې راووت نو نور فوجیان ترې ناتلي وو، نو دې خلکو ایسار کړو او په وهلو ټکولو یې مړ کړو. نو چې دې د کوم کور نه راوتلی وو، نو هغه ښځه راغله او په چکونو به د ده د بدن نه غوښې شوکولې. دې د پاکستان پنجابي فوج په بنګال کې 4 لکه بنګالي ښځې حاملې کړې وې. نو تاسو سوچ وکړئ چې د بنګال په یو مسلمانه ټولنه کې هغې ښځو بغیر د خاوندانو نه بچي پیدا کړل، نو په هغې ټولنه کې به دې ښځو او بچو اخر څنګه ژوند تېرولو او هغوی به د کومو پیغورونو نه تېرېدل، حالانکې هغه بیچارهګانو ښځو ته او هغې بچو ته هېڅ ګناه نه وه. خو بل اړخ ته چې کله پاکستان وران شو او د یحیی خان نه د پاکستان یو جنرال الطاف قادر پوچ ګچ یعنې پوښتنې کولې، نو جنرال الطاف قادر د یحیی خان نه پوښتنه وکړه چې په تا دا الزام دی چې تا به د جنرالانو او بیروکراټس ښځې راغوښتلې او هغوی به تا سره شپې تېرولې. نو یحیی خان ورله سمدستي جواب ورکړو چې ما نه د جنرال او نه د بیروکراټس ښځه په خپله راغوښتې ده، بلکې دې جنرالانو او بیروکراټس به په خپله ماله خپلې ښځې راوستلې. نو دا هغه جنرالان او بیروکراټس وو چې چاته انګریزانو پاکستان په حواله کړی و. توف لعنت شه په داسې پاکستان. خو په داسې پاکستان لعنت ویل د لعنت توهین دی. پکار ده چې د لعنت نه پې هم زیات ګنده الفاظ وویل شي. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلي د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.